رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې دا دنیا د مؤمن لپاره زندان دا قید خانه ده او دا دنیا جنت ده لپاره د کافر. محدثینو د دې حدیث وضاحت دا رقم کړي. محدثین وایي چې دا دنیا د مؤمن لپاره ځکه زندان او قید خانه ده چې مؤمن د دې دنیا نه وتل غواړي او آخرت ته د همیشه لپاره تلل غواړي او مؤمن په دې دنیا کې همیشه لپاره اوسېدل نه غواړي، بل په دې دنیا کې چې کوم لذتونه دي، کوم خواهشات دي، کوم ضرورت دي، نو دغه د مؤمن نه پوره کوي. د الله د دین له وجې نه پوره کوي. مثال زنا به نه کوي، شراب به نه چکي، مثال فحاشي، بېحیایي، بېدیني به نه ګوري، الله پرې خفه کېږي. نو دا لکه په قید خانه کې چې بند دي، د الله د امر تابع، د نبي د احکاماتو تابع. نو دنیا کې د دنیا د لپاره قید خانه سو زندان شو. او کافر غواړي چې خواهشات یې پوره شي او ټول عمر په دنیا کې پاتې سي او ځوان سي او سهولتونه او ښځې ډېرې سي او ګرفرینډ سي او فحاشي او بېحیایي او پیسې ډېرې کړي. نو ځکه د دنیا د مؤمن لپاره قید خانه شوه او د کافر لپاره جنت شو. علامه اقبال رحمه الله فرمایي کنه چې شهادت ہے مقصود و مطلوب مؤمن، نعم علی غنیمت نہ کشور کشائی.